د غزنی ولایت ښاروالۍ لخوا د ملګرو ملتونو د مشورتي دفتر په مرسته د دریو پروژو د جوړولو چارې پیل شوې. مسؤلینو وویل چې دا پروژې 670 متره استنادي دیوال، یو کانال او 550 متره سړک شامل دي چې د ملګرو ملتونو د مشورتي دفتر په مالي مرسته او د ښاروالۍ ریاست په همکارۍ پیل شوي دي. د دغه غیب قلندر سړک پاتې 550 متره په اوږدوالي او 6 متره سور باندې سړک ده. نو چې دغه درې سره پروژې نن رسماً تاسو یو مجموع لګښت د ټولو پروژو 25 میلیونه افغانۍ راځي چې د ښاروالۍ په هڅو باندې او د نړیوال بانک د یو نفس له طریقه یې د مالي لګښت ورکول کیږي. د سیمې اوسیدونکي هم دغه پروژو له افتتاح څخه هرکلی کوي او وایي چې د دې سره به د دوی ډیری ستونزې حل شي او ډیری ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. موږ دومره خوشحاله یو چې د موږ خلک هغه چې ایران او پاکستان او بل ځای کې ځورېدو، نن موږ له امارته دومره خوشحاله یو چې دا ټول هغو لارو راګرځېدلي او دلته ټول په کار اخته سوي دي. موږ بیرته دغه له امارته غواړو چې موږ په کلي کې دغه 600 متره 200 متره کار چې دا موږ ته باید نور خدمت وکړي. دغه زموږ غټ مشکل دا و د دې سای چې دغه سای باندې موږ جنجالونه راتلل، موږ بدې ته درېدل، د موږ کوچنیان یې وړل، د موږ مالونه یې وړل، د موږ کورونه یې خرابول. نو موږ ډېر له دې پروژې څخه خوشحاله یو. له دې مسؤلینو د پروژې له واله چې د موسسې له واله چې او له اسلامي اماراتو چې ډېر خوشحاله یو. الحمدلله چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ دا کارګر ډېر خوشحاله یو. په اوسې ځینې الحمدلله شکر ده. څو ورځې مخکې هم د دې ولایت په 4مه ناحیه کې د 2 سړکونو د جوړولو چارې هم د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوې وې.